د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مزاج کې دومره عاجزي وه حالانکه که په ټول انسانیت کې څوک کامل انسان وي او په ټول انسانیت کې چې چا اوچته درجه ده او د انبیاء علیهم السلام چې څوک سردار دی نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. لیکن د دې باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د څو خبرې تاکید کړی وو چې ما د خپلې درجې نه مه اوچتوئ او موږ ته وګورئ. موږ غواړو چې خلک بس زموږ تعریفونه کوي او د کوم تعریف چې مونږ قابل هم نه یو. مونږ وایو چې خلکو د هغې نه هم زیات تعریف وکړي او مونږ فخر محسوسوو او په مونږ باندې خلګي. مونږ خلک نه منع کوو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې نه کول. هغه به دا ویل چې ما د خپل مقام نه مه اوچتوئ او چې چا به داسې کوشش کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه منع کوو. حالانکه که څوک د اوچت مقام د ملاوېدو قابل دی نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او د الله تعالی نه پس د هغو مقام دی.